الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره او دغه په رحم او کرم سره منګ بیانو. اخرنی درس کې دا خبر روانه و چې کله د بدر غزا ختم شوه نو خلق په سلور ډلو کې تقسیم شو. د اسلام دشمنان چې کوم په سلور ډلو کې تقسیم شو. یو هغه چې کوم ته د نقصان رسیدلو د مکی مشرکان نو خو په مهنت او په کوشش کې چې خپل بدل واخلي. دویم هغه يهود چې په مدینه کې و د غوی حسد او بغض هغه مرخکاره شو. دریم چې دنه مدینه کې منافقان را پیدا شو لکه عبد الله ابن ابي او دغه ملګری، او سلورم هغه بدوان او هغه باندچیان چې غوی د مدینې نه چپ چاپیره اوسېدو. او دې سلور وانو ډلو د کوشش شروع کو چې څنګه به مونږه اسلام او مسلمانانو ته نقصان رسو. هغه منځ کې بیا غزا د بنو سلیم رااله چې دغه تفصیل مونږ بیان کړو. دغه شان بیا د مشرکانو یو ناکام کوشش د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وجلو د پارم شیو، خو الله سبحانه وتعالى دا غینه ساتلو. او څوک چې په رسول الله سلام پر راغلو عمیر ابن وهب هغه څه شو، هغه مسلمان شیو. دغه زی پورې موږ خبره کړو. مقصدی خبره هغه ده چې مدینه کې يهود او سیدو د دشمنان دي د مسلمانانو، او په مدینه کې منافقان او سیدو د مسلمانانو دشمنان دي. او د دې دوه ډلو نه خطر زیات دی په نسبت د هغه ډلو چې هغه بهر دي، لکه د مکی مشرکان یا هغه بدوان او باندچیان چې کم د مدینه په خواوشا کې اوسي. منافقانو خو هر ځکه خپل رول ادا کړی دی. هغه تاسو د سیرت په درسونو کې ان شاء الله زې په زې ووري. خو د يهودو حسد او کینه هغه د همیشه د مسلمانانو سره واو داو د همیشه د پاره وي، ځکه چې د حقیقت الله سبحانه وتعالى بیان کړی په قران کې. او درشم پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې دا خبره بیان کړې ده چې يهود زموږ سره حسد ډیر کوي، او تراغ پوری ناراضي کیږي زموږ نه چې سو پوری منګه د خپل دین نه پرې خو دی او دا غوي دین ته نه وړي ځلې. نو دا وخت پوری بدوی د حسد او دشمنی زموږ سره یي. او کچرته يهود مخامخ خندل را خندل نو پوښي چې دا بم دوی یو چال او یو چل به جوړ کړي د مسلمان د ختمولو لپاره، او په دې بچرته یقین نه کوي په يهودو باندې. تاریخ د دوی د غدر او د خیانت نه ډک دی. غدر او خیانت د يهودو په نصیب دی، او د يهودو په ایسه کې غدر او خیانت همیشه د دومره خبيث قوم دی چې دوی د پیغمبرانو د وجلو کوششونه کړي. او دا خلک دي چې د الله ملګرو ته اولیاء الله ته قسمه قسم تکلیفونه رسولي. زکریا علیه السلام د دوی وجل دی. دغشان د غزوه یحیی علیه السلام غدوی وجل دی. د عیسی علیه السلام د وجلو کوشش دی يهودو کړي. او د شي نور ډیر پیغمبران په قران کې چې الله سبحانه وتعالى د يهودو تذکرہ کوي، نو دا غي سره د تذکرہ کیږي چې دوی هغه خلک دي چې وجلی دي څوک پیغمبران. ځکه خو الله په دوی باندې د ذلت راوسته. په سورۃ البقره کې الله سبحانه وتعالى دا خبره کړي، ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله. دا په دی وجه باندې د ذلت او خواري چې په دوی باندې دا چې د الله ایتونه نه منل. دویم ويقتلون الانبیاء، پیغمبران به وجل پنا حقه. نو د دوی صفت د مخ کې نه د پوخانه غدر او خیانت او دوکا او ډیر مکار قوم دی. او ډیر تکړه قوم دی. وجه دا چې
د دوی باغ وخت کې د رسول صلی الله علیه وسلم زمانه کې مدینه کې چې ومنو کاروبارونه اکثر هغه د دوی سره او تجارتونه اکثر هغه د دوی سره. نو دوی همیشه سوچ دا کوي چې اقتصادي مسائل موږ په خپل لاس کې راونی شو، نو سبا له به دشمن ته موږ نقصان چې رسولای شو. او د وسوم دغه طریقه ده چې اقتصادي مسائل او څه کاروبارونه غټ غټ نو هغه دوی په لاسونو کې دي او د دوی یو سوچ او فکر دی. په مقابل کې مسلمان دی دغه سوچ او فکر دی سره چې خېټه به څنګه کوو او به د خیر سره شهوت څنګه پوره کوو، دا د اکثر مسلمانانو سوچ دی. خو د دې يهودو سوچ دا نه دی چې خېټه د کول غواړي او بیا خزي سره کورواله کول غواړي، نه، د دې سوچونه ډېر وګړي دي. نو په مدینه کې د دوی چې کوم کردارو دغه باز جلکیانی مته اوسته بیان کړي، کله په الله پورې خاندل، کله په پیغمبر پورې خاندل. د بدر د غزا نه مخ کې حالانکه دوی سره عهد شي او تفصیل مونږ بیان کړو، او دوی سره لوز شي او په لوز کې معاهده کې سلی کلی شي او ټول مونږ بیان کړو. او د درې ډلې په مدینه کې درې قومونه، بنو قینقاع او بنو نضیر او بنو قریظه، دو په مدینه کې اوسېدو. الله پورې د دوی خندا، کله به دا وی الله غریب دې موږ مالدار یو. والله سبحانه وتعالى بسورة العمران کې دا خبره کړې ده، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. الله غریب دې موږ مالدار یو. الله سنكتب ما قالوا، دا خبر ټول موږ لیکلي دي. وقتلهم الانبیاء بغیر حق، دا پیغمبرانی چې وجلی دا ټول خبر موږ لیکلي او دې به سره حساب کتاب کول. نو کله به داوی وقالت اليهود يد الله مغلوله، کله به داوی الله بخیل له سنت تنگ دی. او قسم به د بیان دا به دوی کولې. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وجل خو دوی بار بار کوشش کړي، او تاسو ور ان شاء الله په د سیرت پر روان درسونو کې بار بار دوی کوشش کړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم قتل کی، خو الله ناکام کړي، زهر ولور کړي دي، نور کوششونه کړي. د دې کردار مسلمانان به تنگول. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل ملګرو ته دا ویلي چې تاسو صبر کوئ، مسلمان به صبر کوي او هغه به تادین کار نه اخلي او نه باغ جلتی کوي. دوی ډیر څه کړی دي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم صبر کړي، مسلمانانو صبر کړي، خو دې څه حد ته به خبر رسیدلې چې صبر بیا نور نه کېدو. بعض مثالونه به ته پیش کړل کې یو خود دغه یو سوش مسلمانانو په دې منځ کې اتفاق د دې دلته دوی سخت په سوچ کې چې ولې د مسلمانانو یو شی وي. او ځکه سیرت کې دا راځي چې بدوی کې يهودي او شاس ابن قیس او هغه باره کې راځي چې کان شیخا يهوديا، دا بوډا سره سپینګیره ډېر کلک يهودي او مضبوط يهودي او د خپل يهودیت ته پر ډېر کار کوي. عظیم الكفر، غټ کافر، مسلمانانو سره سخته دشمنی او بغض او کینه. یو پیر دې تیر شو د مسلمانانو په یو مجلس باندې د انصار کوم صحابه کرام چې د مدینه دغه په مجلس باندې تیر شو. نو التناس اوس او خزرج والو دا خبره مخکې بیان کړي چې مدینه صحابه کرام او کوم چې الته اوسیدونکو خلک دي هغه دوه خاندانونو ولدي، دوه قبیلو له اوس او خزرج. نغوی دیو بل سره ناسو خندلې خوشاله او د هغه ورځو تذکره کوله چې وګورم مخکې څنګه په جاهلیت کې وو، دیو بل سره موږ په سونو کلونو دښمنیانې کړي، نن الله موږ یو ځای کړیو. او دا خبر الله سبحانه وتعالى په قران کې کړي د مؤمنانو ته هم د نصیحت کړي. واذكروا اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم. الله ورایت کې هغه وخت چې تاسو کړی یو بل دشمنان وینو الله تاسو زړونه یو. فاصبحتم بنعمته اخوانا، دا الله په نعمت سره تاسو ورونه شوي، دغه په توفیق سره، دغه په رحم او کرم سره. وكنتم على شفا حفرة من النار، الله تاسو
د ور د کندې په غاړه باندې وي نږدې وي تاسو هغې ته ورېدلی فانقذکم منها الله تاسو د هغې نه بچ کړئ دا دلته چې څومره ملګري را جمع شوي دي څومره وروڼه را ټول د اسلام په بنیاد را جمع شوي دي یعنې دا ټول د یو بل خپل دی او نه ټول د یوې علاقې دي خو دا چې را جمع شوي دي بنیادي وجه هغه څه ده اسلام دی هغه د دین دی د الله نعمت دی د جاهلیت تاریخ ته لاړ شه کله چې اسلام نو مونږ ذکر کړی د عربو تاریخ د جاهلیت په دور کې څنګه دشمنیانې وې د هغه زمونږ د خلکو تاریخ وګوره بلکې د اوسه پورې به کې بعضو کې هغه جاهلیت شته کوم چې بېدینه وي چې د خپل قام او د خپل نسب دپاره قتل و قتال جنګونه او د هغې دپاره قسمه قسم ظلمونه د بل مسلمان سره کول صرف په دې چې زما د قوم دی زما د نسب دی د جاهلیت د دور کارونه خو نن سبا په بعضو پښتنو کې دغه جاهلیت هغه شته الله سبحانه وتعالی هغه جاهلیت ختم کړ او د هغې په ځای ورورولي راوسته زموږ په زړونو کې یو بل ته زه د په الله قسم خورم د دې ورورولۍ چې څومره خوند دی د ایمان د لاسه چې هغه خوند په هغه ورورولۍ کې نشته کوم چې ستا د مور او پلار نه رور پیدا وي د هغه سره هغه مزه نه وي چې کله ته د یو سړي سره میلاویږي په دې بنیاد چې دا زما ملګری د وجې د دین نه د دې سره د میلاوېده به تاله یو خوند درکوي د ده نه جدا کېده به تا خفه کوي او هغه ورور چې ستا د مور او پلار نه پیدا دی هغه سره میلاوېدو کې به دغه خوند ته نه مومې ولې ځکه چې دلته ستا د میلاوېده د خالص د الله دپاره دي او دا ملګري به د ډېر وفاداري او دا ورورولي به د ډېره مضبوطه وي کومه چې د دین په بنیاد دي او داسې ډېر شوي دي چې دغه رشته چې کومه د وینې په بنیاد دي هغه به په ډېرو ځایونو کې یوازې پرېږدي حالانکې رشته د وینې خو بیا به دین پرېږدي خو دا رشته چې کومه د دین ده نو دا نه کمزوري کېږي بلکې ورځ په ورځ مضبوطېږي الا دا چې په زړه کې سره شي که چېرته کمزوري هم شوه که نه نو په طرفینو کې به د یو په زړه کې سره غلي ځکه به دا رشته کمزوري کېږي نور د مؤمن سره محبت هغه ورځ په ورځ ډېرېږي او یا به دا رشته کمزوري کېږي د څه د لاسه د یو کس د بېدینۍ د لاسه مثال کې موته د یو بل سره محبت کوو د الله د دین دپاره سبا له تا په ما کې څه ګناهونه ولیدو ښکاره نو هغه محبت به ستا څه شي هغه کم شي ځکه چې زمونږ محبت هغه د دیندارۍ د لاسه دی زمونږ دشمني هغه د چا دپاره ده هغه هم د الله دپاره ده چې یو سړي د الله نافرماني کوله زمونږ ورسره نه لیکي یو سړی د الله دوست دی زمونږ دوست دی اوس یو سړي کې ګناهونه هم شته نیکیانې هم شته د نیکیانو په اندازه ورسره محبت ساتو او د بدیانو په نسبت ورسره په اندازه ورسره بغض کوو نه لګي ورسره زمونږ اوس یو سړی دی ستا مجلس ته راځي یو بل هغه هم ستا مجلس ته راځي دواړه ښه دینداره دي ظاهره کې ښه دینداره د یو ګیره شتي په مخ باندې د رسول سم په طریقه د بل ګیره خري دې دوه سره زما محبت ته د مؤمن بشانی د دوه سره زما محبت خدا ګیره چې لري کوي د سره به زمونږ د ګیره لري کولو په اندازه باندې نه لګي د ایمانی مسله د ګورای شي غپ نه دی دا قبل سره زمونږ محبت د دیو نه زیات ته وجه دا چې هغه کې دینداری سره ده دینداری دا غډیره ده نو صحابه کرام ناس هغه ورځ را یادولې او سو خزرج ولو ناشنا خبره چې د دوه قومونه سره یو بل سره یو ځوینه او خان دی ځکه چې کله دوی تاریخ ما تاسو ته بیان کو حیران بشي په سونو کلونو د یو بل سره دښمنی نه کړی او صرف په دې خبره باندې چې یو کس اوخ ودرولې د بل لغلې اوخ ول په کانی باندې وشته صرف په دې اوخ د وشتو سره چې دی په سونو کسان دی یو بل نه وجلی هغه قوم او هغه انسانان نن ناس دي یو بل سره خان دي را خان دي او په یو بل باندې ځان قرباني مخ ته ستاسو واقعیت بیان کړو چې څنګه محبت د صحابه کرامو د یو بل سره کله چې مدینه ته رالو مهاجرین او باغ کې چې کوم مثالونه قائم شوي دغه په تاریخ کې نه ملوي او به د دوی د یو بل سره محبت الله سوی محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول والذين معه أشداء على الكفار او کوم چې دغه ملګری دغه ډېر سختي په کافرانو باندې رحماء بينهم د یو بل سره سخت
شفقت کون کی دی رحم کون کی په یو بل باندې مهین دی په یو بل باندې ونن سبا اکثر معامله الټه ده د کفار سره نرمي او د مسلمان سره سختی چرته صرف انګريز وینیو سترګې شنی او وختي زیړی بده د خلبو توازه کوي انګريز مولوی دي شلاړوي یعنی سره د ذلت دی درجه تر ورسی چې يهود او نصارا سید په دې ارمان دي چې زوی نه ما چې ته په لار انګريز تیریږي ته به چې بس سنوي سو مخلوق د اسمان را کو شه دی اول پیرینی او بیا د باز ولیعذ بالله په دې ارمان دي چې دمانو سره به کله ملاقات کوم د باز په دې ارمان دي چې کلاړیانو سره به کله ملاقات کوم خپل رور په کور کې دنه چې سره کم دی د اسلام رشتہ د دین رشتہ د ویني رشتہ دغه سره به دښمنی کوي دغه سره به پوټ مکه باندې وران شي نو څه کسان به دغه زینه مړ شي سبا دي زینه مړ شي په پوټ مکه باندې د مسلمانانو په منځ کې حالات او د کفارو سره نرمي کفارو نوم چې ووري او چې بس دې حیران شي زه په دې خبره باندې سخت مل غوسه راځي چې مسلمان په دې ارمان دي چې انګريز وینم يهودي نصراني هندو وینم او هغه په دې ارمان دي چې زه به د مسلمان څنګه ختموم ته دا محبت چې کوم د غوي سره کې دا محبت په کار چې د مسلمانانو په منځ کې د یو بل سره نرمي د یو بل سره ښه اخلاق د یو بل سره گزاره کول یو بل ته وګ کوزه وړه ورونه بل سره ته کس قصه کوله وی زمون په علاقه کې په 3.5 روپۍ مسله باندې دوه کسان وجلې شوې سو مسله وا 3.5 روپۍ دوه کسان به وجلې شوې دوه مسله ټوله 300 په کار دی چې موږ یو بل ته سره ډیر پراخه کو 3.5 نو د 3.5 لا کوریالو مسلې یو بل ته حل کو او یو بل ته معاف کو د 3.5 کروڑو مسلې یو بل ته حل کو معافي ته د مسلمانانو د یو بل سره رشتہ پکار دي موږ دشمن سره نرم یو او په خپل مسلمان باندې سيو سخیو نو دا خبرې کولې خداشاه بن قیس يهودي چې بل طرف باندې تیر شو دغه په سره کله دا خبره تیرې دا یا غز غملې شو نشو غملې او دا کسان بل د دوی په دښمنۍ کې د يهودو کار روانو دوی په دښمنۍ کې د يهودو کار روانو کنه د يهود خو دغه ځکه اوسېدو اصل خلک دغه ځي د يهود نه دي د اوس او خزرج نو به دوه قبيله د يهودو د یو خاندان سره شو د عربو مشرکین او د بل سره شو د مرګري شو نو دی خبيسانو په هغه وخت کې د قومونو د یو بل سره جنگول او په دې کې دوی کار روانو دغه تفصیل ما مخکې کړو سنس نو کله چې د حالات ورید نو وېدا خبره وکړوي پلانې خاندان وینن جمع شوی دی لا والله ما لنا معه اذا اجتمع قومهم بها من قرار الله می دې قسم وي چې دوی را جمع شي مونږ ته قرار او سکون نه نو د يهودي یو ځوان ته आवाज وکړ او هغه ته دوی په دوی بسې ورشه د مجلس ته ورشه هغه ته شو کوم ویلاړ شه او د جنگ بعاث تذکره پکې وکړه جنگ بعاث د جنگ تیر شو د اوس او د خزرج په منځ کې او بالکل د رسول صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې د قورز کې ختم شوی او دا ختم شوی په سو ختم شوی په دیو چې بس صلح کو او زمنګ مشر بسو کی هغه عبد الله بن ابي بن سلول د اوس او د خزرج د دوانو ولید عبد الله بیا د رسول صلی الله علیه وسلم سره ډیر نه لګید ځکه چې دغه دراتلو سره دغه مشرتیه ډړې وړې شو نو دوی په دې باندې اتفاق وکړو چې بس دا جنگ نور ختمو مړی په کې ډیرو شو او خبره وګد شو خدا جنگ بعاث دم د يهودو د لاس شو د دې خبره به الته وړه دا غي خبره به دوی لراوړو دوی ته به خطا سو ته دومره کمزوري ښکاری هغه ته به تاسو ته دومره کمزوري ښکاری نه دا وی او دوی به منځ کې جنگ وخت او دوی به نینداري کوي بیا هغه جنگ ختم شو د رسول صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې مدینه ته نور اغلی نه مخکې د جنگ ختم شو نو دیو ته وی لاړ شه او د جنگ بعاث تذکره دوی په مخ کې وکا
او کم شعر او شاعری چې په هغه ورځو کې کېده د جنگ په دوران کې هغه وسره شروع کا پوخا په جنگونو کې بداو چې هر طرف سره به شاعرانو نو په دې شعر او شاعری سره به خپل کسان ګرمول او د مخامخ قوم او د مقابل کې چې کم خلک وو دا غوي او صلیب په کمزوري کولی په دې شعر او شاعری سره نغلر دا غوي په مخ کې جنگ بواس تذکره راوغستو شعر او شاعری بس د دې زنم کې سره خبري شروع کړه دا غزینم خبري شروع کړه ورو خبري ډېرې دي تاسو کمزوري وای دي شاو تاسو کمزوري وای منګو د جنگ مخ کې بوې شو ختم کو وای منګ مخ کې بوې شو خبره ورانه شو تر دې چې یو کس پکې پاسې دو یو قوم ته طرف نه وی کغواړي ناغه جنگ بیا را واپس کولې شو منګه الصلح ملهنشتي د نن نبی جنگ شروع شو دا غزینه نور را پاسې دو وی بالکل چې تاسو را تازه کوي منګه مغه جنگ را تازه کوو او د نن زموږ په منځ کې بیا غ جنگ شروع شو او پته بلګي دی پرله چې څومره ویني تویږي او څومره سرونه هغه په جنگ کې قربانيږي هغه به تاسو ویني ډیر ګوره د چغل خور سره ما تاسو ته پته شي کم درس کې دا فائدې ذکر کړو چې دی اب ته کې تیر شو اب ته چې چغل خور انسان په لسمنټ کې دومره ورانه کوي چې جادوګری په پوره کال کې نشي کولای دا د صرف خبره ورواچوله اسی وی غستا سومنس کې چې جنگ راغله تاسو چې بداوی او دوی چې بداوی او تاسو چې بداوی دوی بداوی غیره ګرم کو ان سبب د چغل خور د قشاین د په مخ د دروازه بنده و چې څوک د چا خبره کوي کنه نو دا دروازه په بنده و وروره بل څه کار دشتي وینا زه په مخه دي خزه ما ته به چا خبرې نه رسېږي ګورې ځکه دا ته چې را رسېږي د استادم رسېږي او دا عادت خصوصا په دې خزو کې ډېر د خونن سبا سړو کې ډېر شي د سړو نه به وشيري تاسو په مجلس کې نه شي نو خبرې ته به زړه کېږي چې وې کوم خو به یار نه کوم چې ته دې بیا د راس کاری کې خلکو ته بیان کوم قشانش یاره خبر غونه نه پلاني وره د شي مناسب و چې دی وي اوس د سوچ خبره طرفین ته ده یوا د کم چې د خبره اوري او ګرم شي او د سره په خبره کې څه واخلي او یاره دا به غیرت ده او دا د شي دا په دغه ټیم کې په کار چې د توجی پاسه دي زینه ته چې په ما دومره مینه په زما په خبره خبر کړي اغلب د خپل ما ته کړي وګنالته ته ما دې خبر را ورسوله وی تاسو ته باره کې دا وستا باره شهیدا چې زما باره کې دا خبرې کړو ته په ما مینه جواب به دې کړو د مؤمن شان سره ته اوس ما سره کوم خبره کې زبر د خپل رور دفاع وکما او تاب غلې کما او دا خبر بم ختمه کما مخکې به دا خبر رسیمنه او ځکه حدیث کې درجه د آیت ساتي من رد عن عرض اخيه رد الله عنه النار يوم القيامه چې د خپل رور دفاع وکړه الله سبحانه وتعالى به د جهنم ور بندي د قیامت پورس مونږ په شه دفاع کړه کوم خو خبرو کې خبر نه نوښ چې راشه سیم دې خبره کې موږ سلام دیږي شو نو دی یو يهودي د چغل خوري د لاسو د ورانولو د لاسه په یو منټ کې هغه ملګری وران کړو چې هغه یو بل سره سمره نږدې و چې بدوی کې جنگ خته وي په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خبر ورسید راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه سره مهاجرین صحابه کرام هغه سره او به ودرې دغه په منځ کې یا معشر المسلمین الله ابي دعوه الجاهليه الله ترى دوم ویل جاهلیت خبرې شروع کړې او انا بین ظهورکم زخوس لستاسو منځ کې ته د جاهلیت خبرې د قوم پرستی ده او ذکر رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې و چې یو خبرې د زما په امت کې د جاهلیت یو به دغه ذکر کړی ده الفخر بالاحساب والطعن في الانساب قوم پرستی په بنیاد باندې تعصب کول دا به په امت کې په ډیرو خلکو کې به او د جاهلیت کار دي نو صحابه کرام کم چې انصار او ته پته ولګی دا چاو د شیطانی کوشش
زموږ په منځ کې را نوته نو غوسه سړه شو نو په جړا شو د یو بل سره غاړې ملاو او به د رسول صلی الله علیه وسلم سره په مرګرتیا کې دا غزین روان شو مسیح نبوي ته لاړ او د یو بل نه مافیانی وغوښته یو بل ته داوي موږ بخانه غواړو موږ پوښوي نو او دا د شیطان کوشش چې موږ وران کی شیطان چرته مسلمان یو کېدو ته نه پریږدي همیشه به کوشش کوي چې مسلمانان سکی دا وران کی اوس ګوره دا عام چې کوم مسلمانانی د دې په منځ کې اتفاق راوسته اساني په نسبت د مولیانو کې اتفاق راوسته سدي ګران دی ولې ځکه چې کدوې کې اتفاق راغی به مسلمانانو کې ټول کې اتفاق راشي به دغه شان چې ملک بچایان دي د عوامو کې اتفاق برول خو دې کې زر نه راځي ولې ځکه کدوې کې اتفاق راغی نو د ملکونه جوړیږي او روغيږي او په دشمن باندې به زور ورکیږي نو شیطان ډیر کوشش کوي چې د بچایانو کې اختلاف پیدا کړي په ملکونو کې اختلاف پیدا کړي او په علماو کې اختلاف پیدا کړي ځکه چې دا خلک دي چې دوی اختلاف اثر کوي د عوامو اختلاف دومره اثر نه کوي څومره چې دغه خلکو کوي دې څه کنه عوام اتفاق زر راوړي کې د کینول په دې کړیو بل سره اتفاق راوړي خو مشرانو کې اتفاق راوسته دي هغه ګران دي درشم دوی واپس راځي دا خو یو واقعا و درشم به دوی ګوره د دوی خوب وسته سی چل به کو بعض يهوديان بیرانه نوښتو وی تاسو ورشي د ورځې په اخر په اولنی حصہ کې به وای چې مونږ ایمان راوړی او به مخام ته نږدې سو وای مونږ کافران شوي مونږ نه مونږ د اسلام ولی وی مخ ورننه وته مخ وی چې د اسلام بچ د خدینی اخو دې کې دادی مونږ نه مونږ الله په سورۃ العمران کې دا خبره کړې وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره د ورځې په اولنی حصہ کې ایمان راوړی او په اخرنی کې څه کوي کفر کوي ولی مسلمانان به شکیان شي مسلمانانو ته به شک پریوزي خصوصا چې کم نیوی مسلمان شي چې دا څه قصه ده سهار کې دوی مسلمان شو د شپې کافران شو هغه به يهودي او هغه به مسلمان شي نو خو صرف د دې لپاره چې د مسلمانانو باندې هغه ته شک پیدا کړي د هغه په دین کې او دا نن سبب د باطل پرسو د طریقه ده چې یو کس په من سره واچي او هغه به په دروغ وي جیزه د دوی سره او زه داو مو زه دې سو مو ما چې کوم ګستاخی د دوی ولید او ما چې کوم دوی هغه به د بي ولید د الله سره او د الله د پیغمبر سره او د امامانو سره بس اوس می توبه وېسته واپس تلاړ هغه د سره په سلفیت کې رانه وته نه خدای دوی خپل کسې دې لپاره کې نه ولې دغه شان يهودو سې چلو کو په مسلمانانو باندې به د تجارت تلاري تنګولې دغه سره مالی معاملات د مسلمانانو ډیر زیات دي چې تاجرانو اکثر او خپل تجارتونه او کاروبارونه او بل په کار کسب باندې خپویدو نشي چل وکاو کچرته دیو مسلمان به قرض ناغه به تنګو سحر ما خام به بزی ورته زما قرض راکیو کنه راکی او کچرته دیو مسلمان به قرض ناغه به ولنه ورکو سبب السبب بلکې بعضو به صفا انکارو وستا حق هم باندې الو کله چې ته د پلار نیکه په دین باندې وی وسته د پلار نیکه دین پرې خو نو ستا حق زموږ باندې شي پاتې شو دا دغه معاملو د مسلمانانو سره بیا مسلمانانو صبر کړو دا د بدر د غزا نه مخکې خبره کو د بدر د غزا نه مخکې او بیا چې کله د بدر په غزا کې الله سبحانه وتعالى مسلمانانو له فتح ورکړه نو د دوی غو دښمنی سره شو خډېره شو او خصوصا په کې غټ يهودي كعب بن الاشرف او ربشي كعب بن اشرف دا څنګه وجلې شوی دا څنګه مردار کړي د صحابه کرام په روان درس کې به بیانو ان شاء الله او خصوصا په دې يهودو کې يهود بنو قينقاع د ټولنه زیات حسدګر بګې دو او زړورم په دوی کې په يهودو کې دا يهود دي زړورو بنو قينقاع دا يهود چې کوم بل دوی په مدینه کې دنه اوسېدو
او د دوی د علاقم د دوی په دې نوم باندې و او اکثر به کې داسې و چې صفن به ورته معلومو سکار به کو نو د هغې د لاسه د دوی سره د اسلحې هر قسمه سامان به میلاوېدو د اسلحې هر قسمه سامان به په دې میلاوېدو ځکه چې دوی به په خپله دا شي نه جوړول دا سامانونه د وسپنو نه د لرګو نه نو د هغه تجربې د لاسه او د هغه کاروبار د لاسه د دوی سره هر قسمه اسلحه هغه به پرته وه بل د دې یهودو بنو قینقاع سره 200 کسان هغه کسانو چې سخت جنگیان په جنگ کې ډېر تکړه انسانانو 200 کسانو دوی سره چې صرف هغه چې په جنگ کې تکړه او تاسو ته مو چې په يهودو کې په دریو قومونو کې زړور قوم چې هغه يهود بنو قینقاع او دا اولنی قوم د په يهودو کې چې دوی د غلوز مات کړو کم چې رسول سلام کړو د بدر د غزا نه چې کله مسلمانان واپس رالو او رسول صلی الله علیه وسلم مدینه ته ورسېد نو يهودي را جمع کړو د دوی په دې بازار کې او دا خبره وته وکړه يهودو اسلام قبول کړي قبل ان يصيبكم مثل ما اصاب قريش مخکې د دین چې اغه ذلت باندې الله راولي کوي چې بچا راوسته دي په قریشو باندې راوسته دي وګورئ د قریشو حالات ته چې چلو شو د غوي سره په بدر کې نو تاسو ته نصيحت ته چې واپس شي د خپل کفر نه واپس شي د خپل بی دینۍ نه نو په کې یو پاسه د رسول سم ته وی یا محمد دوکه نشي په دې باندې چې تا د جاهلانو خلکو سره جنگو کا غوي په جنگ نه بویلو اغوی په جنگ نه پویدنو ته سوي چې تاسو زړوري او تاسو تکړه کانو اغمارا لا يعرفون القتال او قمقلان اغوی له جنگ طریقه سورتله انك لو قاتلتنا کته چې د زمنګ سره جنگو کو نو پته به ته ولګي چې صحیح خلکو ته مخامخ شوی ته دا خبره موږ ته مکو چې موږ د قریش سره سې چلو قریش خو په جنگ نه پویږي او موږ په جنگ باندې پویږو هم په دغه ورځو کې دا کعب بن اشرف بچی دی په مخه توره تومه کېت التبلر دغه سره بکیناستو او هغه دغه را تازه کړو وېسي په دې بدر کې خوستا سو ډیر مشرای نه دی وځي او به یې پلانې وځي پلانې پس په دغه باندې موږ له افغان نشي چې دومره مشرای دې نه مړ کړو دا څنګه دا ولي اخر به دې ته پوسنګ کو او دا به وتموي هغه دې تاسو کوی تاسو خو اهل کتابي تاسو خو کتاب د آسماني تورات منګه غوړیو کدوې غوړې دي یعنی منګه مشرکان غوړیو او که څوک مسلمانان غوړی دی وته نه تاسو غوړی الله يتلنا نازل علم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا الله كافران توي ويدوي لار دغه غنه خده کوم چې مسلمانانو لارت کله چې دوی دا خبره وکړه چې ته دا ګمان مکو چې منګم کم قریش پېښانیو موږ خزوروري په دې کې خصفات دمکی د جنگ رسول صلی الله علیه وسلم ته مسلمانانو ته الله آیتونه نازل کړ قل للذين كفروا وأيدي كافرانوت ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد تاسو به مغلوب شي ګره د مسلمانانو به باندې زورور شي ذلیل به شي او بیا وتحشرون الى جهنم وببلار شي جهنم قد كان لكم آية في فئتين التقتا فنجدي ورځ کې تاسو عبرت وري دغه دوه ډول نه اخلي چې یو بل سره ملاو شي اکمی دوه ډلې دي فئه تقاتل في سبيل الله واخرى كافره یو غډل چې الله په لار کې jihad کو دوی ما غډل چې کافران دي دا ویني عبرت واخلي مکه مشرکان ته مراد دي دا ویني سوچ کې فکر وکړي چې دغه انجام څه شو د انجام بستاو شي نو یو دا خبره د صفات دمکی ده چاته مسلمانانو ته چې موږ ته سره اعلان د جنگ کو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم صبر وکړو څومره صابر انسان او څومره حکیم انسان
نن سبا د کورنی مفتیان چې او دا اسی په نوم وای مونږ په جهاد مین یو مونږ دا و مونږ دغه کچرته د مسلمانانو یو باچا ویني او کافر وته سخت خبرو کې وخت غلې شو دا د مرتد بچي وي دا به جواب ورکړی ویل ته کنه مونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیږي کې غلې شو صبر وکړو داغه مبارک هم دا فتوا ورکې هر کار کې حکمت پکاري او باغ کارونو کې ګوتې مو چې دغه سره ست تعلق نشته نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت د دې لپاره مونږ وایو چې مونږ د دین عزت کوو د پیغمبر معاملات د کفارو سره څنګه او بکمځي کې صبر کړي بکمځي کې صبر نه دی کړي ما دا مسله مخ کې بیان کړي ولې د يهودو سره معاهده وکړه دا وجه ده يهود په مدینه کې دنه وسیږي او بهر نه مشرکان دي نو کچرته موږ د دوی سره جنگ شروع کو د غوی سره شروع کو نو بیا به خراب شو نو د یو طرف سره معاهده وکړي چې موږ تاسو سره جنگ نه کوو دې ته حکمت وای او په دې باندې هغه خلک پوهیږي چې هغه په قران او حدیث باندې پوهیږي دا دغه خبرې نه دي ګوره د خپل بیٹکونو د مجلسونو چې عوام بلګي په دې مسلو کې بغوتی وای دا کارونه د حق پرستو علماو دي چې هغه په قران او حدیث باندې پوهی دا غوینه ته پوښتنه کې دې مسلو مبارک کچرته یو مسلمان بچا ویني او دیو کافر سره لاس میلاو کړي تصویر اکثر خلن سره تصویرن اسیم جوړي په خپل به نشر کوي خو یو تصویر ولیدو چې مسلمان بچا لګیاله ده کافر سره لاس میلاو سبوت وي صفتو په ورکه کافر او مرتد دې کنه دلته جنا چې کېږي تاسو کوم ډیرو د فتوی پاس کړي صرف پلاس ملاو حالو صرف پلاس ملاو حالو سره کافر شنور دې خبر نه دغه د ځلنه دغه د تور طریقې نه نو سره ناشته معلومات تیم نه دي کړي کنه چې تول لاس ملاوي او بس دایره کو د کفر فتوا لګي نو دې خبرو کې ډیر احتیاط کوي او صبر نه وکړ اخلي رسول صلی الله علیه وسلم بیا مغلو خو کله چې دا واقع رااله بیا نور صبر نه کېدو غدا چې یو زنانه مسلمان زنانه هغه لاړه د دوی دی بازار ته کم چې د يهودو بازار او بنو قینقاع دا غوي بازار ته لاړو څه سامان وسره وغه ویو نو د زرګر سره خواږه کېناست او هغه ول کار کو نو دوی دا غوښته چې د دې دا مخ کارش وغه مخ پټ کړو او د دې ځینې د فائدې د ساتي چې اصل پرده هغه شرعي پرده او په شرعي پرده کې مخ پټول لازم دي کنه د زړه پرده لازم ده د مخ پرده ویجی ایمان کم ځای کې پکار دی زړه کې پکار دی مخونه د ښکاری کنه ګیرول نه پرې ایمان زړه کې پکار دی لباس ته اسلامي لباس نه روي ایمان دلته پکار دی دا خزي مخ نه پټي او دا ولې دا تنګلندې جامې روي ایمان هغه زړه کې پکار مزید ظاهري ټول ګناونه کوا او په خلص سوا ایمان کوم ځای پکار دی نو ورته وای واستا په دې ځل خو موږ نیو خبر چې دي کې د نسلی موږ خو به فیصله پس کوو په ظاهر باندې په ظاهر کې ته بي دي نه ونه زړه کې ایمان دې زړه ته پوښو الله پوښه خو چې په زړه کې صحیح اگر اخکار کیږي په جسم باندې د فائدې ده ساتي زړه کې چې د نسې اگر اخکار کیږي بس هغه په جسم باندې اخکار کیږي نو ګور دي چې د فائدہ چې دی مسلمانې خزي مخ پټ کړي بدلته بل فائدہ به تم ذکر کو مخې ترال چې زنانه بازار ته تلی شي او کنه مختصر جواب داغي دی چې زنانه د ضرورت په وخت کې بازار ته تلی شي د شریعت ته حدود او د آداب او د شروط پرنا کې چې فتنه تی نه جوړي بغیر ضرورت به نزي ډول او سنگار به نه کړي خوشبو به نه لګوري په کور کې ببل څوک نه چې دا حاجت ولا پوره کی نو دې ټیم کې زنانه بازار ته
تلیش ځان له سودا اخلي ځان له سامان اخلي نو تلیش زمونږ د بازو د دینداری د په سر باندې ووري بازو دینداری په سر ووري چې کله ته و چې به زه خو بازار ته تلم واړه مې بولیو څه واړه ته څنګه دیندار یې او ته څنګه پوښتنې چې واړه بازار ته تللی کله ته چې واړه یو پروګرام لې بولیو پارک ته بولیو شړې ته بولیو سازالو آزادول مې زه دا وی کوم دینداری ده مطلب د ویداري چې یعنی دینداری ده چې خزبا صرف او صرف په کور کې ناشته موږ ته پوښښ نه دینداری په مطلب باندې دا ګوره صحابه کرامو بیبیانې ته راوته ځان له سودا غستا سحاجت د غیر پوره کول لپاره براتلو خو د ټوله مسله د شریعت په حدودو کې دنه منګه یا د حج نه اولو یا کمیو اکم چې دینداری خبرې کوي د غیرت هغه لمنډه خزه په کور کې بند کړي او صرف د کور نه جنازه وزي بس او اکم چې اجازه ورکړي دي چې ورکړي چې داغه نه به سړی جوړ شي او په دغه بازارونو کې ګرځي او په دغه باغچو کې ګرځي نه پردا او نه حیا او نه دین او نه غیرت او غیر ست لړ شي ختم شي په منځ کې اوسېده پکار دي نه به افراط کې او نه به تفرید کې په دې کې نورم تفصیل شته زنانو د مسله کې ان شاء الله چې بل موقع باندې بیان کو خو حاصل دا چې د ضرورت په وخت کې زنانه د کور نه وته شي خو چې د شریعت د حدودو خیال بکې وساتل شي ښه دا خزه کېناسته د غزرګر سره او مخې پټ کړو دوی دا وخت چې لري د مخ راخ کارش نو دې زرګر دا کارو کو چې د دې برقې او د کپړې یو طرف بل طرف سره وتاړو او دا خبر نه و چې دا پاسي نو دا به رولېږي او چې رولې د نو دې بدن به ښکارش او مقشانو شو چې څنګه پاسي ده نو رولې دا او چې رولې نو دغه سره د بدن سېسه هغه ښکار شو نو ټول يهودو په دې باندې وخاندل چې کله وخاندل نو په دغه طرف باندې د مسلمانانو یو کس تیریدو او هغه حمله کړ په غزرګر باندې او هم يهودو او په دې جنگ کې هغه مردار کو هغه يهودي مردار کو د دې سره شور جوړ شو د غوی په بازار کې او د خو د غوی علاقه نو ټول جمع شو په دې مسلمان باندې او هغه مړ کو نو مسلمانانو د دې مسلمان سره چې کوم ملګری خپلوان هغه هم چې کړي مسلمانانو ته يهودو چې کړي يهوديانو ته او دې سره جنگ چې دغه څه شو هغه وخته دیږي کې فائدہ مسلمان بغیرتی مسلمان بسې او غیرتی مسلمان دانی شي برداشت کولای چې زما د خور به عزت دی شي زه هغه خور نه دوم کوم چې کور کې دا خو لازم بغه کی خور کوم وایم مسلمان خور نو د هغه بے غیرت مبارک وسوي چې په بازارونو کې ګرځي او جنکې تنګي دیږي کې د يهودي له وسورل چې يهود زما خور تنګ کړه او مسلمان لګیا دی مسلمانه جنې تنګي دی په کومه درجه کې دی د ګرځي په مسلمانې خزي پسې چې دغه سره زنا وکي او یعذ بالله دغه بیزتی وکي دغه بدن ښکار کی ته په کومه درجه کې شو به بلکې مسلمان خو به د خپل عزت کور خو به خیال ساتي خدا بهر چې کوم زنانه ګرځي دم دي سیدل کې زما خور او زما مور او زما لور د قشم به دیم خیال ساتي د دې سره جنگ وخته او معاهده د يهودو سره څه شو ماته شو الله په قران کې دا خبره کړې ده و اما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء چې یو قوم د سره خیانت کوي لوز مات کی تاسو ماته وای والحمدلله په دې کوم تاریخ دا خبره لیکلې ده ګوره چې لوز د چاره طرف نه مات شوی دی يهودو طرف نه مات شوی مسلمان ګوره لوزونه نه ماتي ګوره دا فائدې ده ساتي مسلمان لوزونه نه ماتي الله په قران کې دا خبره کړې وان احد من المشركين استجارك
فاجره حتى يسمع كلام الله. اے پیغمبر که چته مشرک راشي پتا سو بس او تا ته چې مال امان راکا زستا سو د الله د خبره اورید غواړم نو ته ول امان ورک. فاجره حتى يسمع كلام الله. فائدہ دي ذکر ثم ابلغه مأمنه. او پیغمبر چې کله د الله کلام واوریدو نو د کم زینه چې راغله د غزي ته روغ ورسو بیا. د سینې چې به سباله سوق دا وای چې دا غیر مسلمه تلو د مسلمانانو د الله خبرې اوریدي او هغه شي چلو کو هغه مړکو نو ته به ورسه خپل زیته واپس پیغمبر خپ امن او امان کې کچته جنگ کې د مخامخ راشي غو جدا مسله ده. نو مسلمان هغه قوم دی چې هغه د لوزونو خیال ساتي د کافر سره هم دیز کې او فائدہ دا باز کسان زمونږ ته پوښ کوي موږ د انګريزانو په ملکونو کې اوسېږو آیا د دوی مال موږ دې څه خولې شو چې دوی ته خبر نه یا د دوی نه په څه طریقه واخلو یا دوی له دوکه ور کول جایز دی او کنه دوی ته دروغ ویل جایز دی او کنه؟ جواب دغه دی چې دروغ حرام دي کغه ته مسلمان سره او غیر مسلمان سره. دوکه ده کغه مسلمان لور کې او غیر مسلمان لور کې. ته چې کله د غیر مسلمان سره د کار شروع کو دغه په کمپنی کې ته یو عقد لیکلو ته یو لوز لیکلو ته یو عهد لیکلو هغه عهد باندې مضبوط ودرېږي ته دوکې نه ورکې. دی بعض مسلمانانو د خیال چې کافر سره کار کینو د دنه مال وهل سدي او جایز دي د سر دروغ ول جایز دي چې کافر دی. دا مطلب خو نو چې کافر دی ته د خپل اصول نه وړي اخله کوئی اصلي کداغه معامله د هر چا سره راشي. مسلمان دی کله د معامله د مسلمان سره رااله او که معامله د کافر سره رااله خو د خپل اصولونه نه وړي. دې کوم لوځ چې د يهودو مات کړي چې کله دا شور جوړ شو رسول صلی الله علیه وسلم صبر نور ختم شو. رسول صلی الله علیه وسلم په مدینه کې په خپل جمعات باندې ابو لبابه ابن عبد المنذر رضی الله عنه هغه مشرکو او ځان سره مسلمانان روان کړو او د جنډې چې دی هغه حمزه ابن عبد المطلب رضی الله عنه ورکړه خپل ترله. چې کله رسول صلی الله علیه وسلم بغوی په سلاړو نغوی په قلاګانو کې بند شو. قلاګانو ته ورننه وته يهود ډیر ضرور خلکو متوسي ډیر مالدارو تجارتونه ډیرو دوی ډیر مضبوط کورونه ځان له جوړ کړیو د مخ کېنه او قلاګانی ځان له جوړ کړیو نو پاغه کې د ټول پټ شو او دا دوی د بوزدلی حالکه د يهودي ګوره ضرور يهود. الله په قران کې دا خبره کړې ده لأنتم اشد رهبة في صدورهم من الله. الله دوی د زمانه دومره نه ریږي سمجو چې تاسو نه ریږي. دا بوزدل قوم ده دغه تاریخ دی د بوزدلې چې څنګه دوی ته پته ولګي چې مسلمانان روان دي نو څه ته ورننه وته کورونو ته قلاګانو ته ورننه وته بزام په سي دروازې بندې کړې مسلمانان غیر چا پیر دوی نه تاوش او دا واقع د شوال میاشو او په لسم تاریخ او د هفته ورځ او کال دویم هجری د هجرت دویم کال رسول صلی الله علیه وسلم چې کله الته ورغه او دوی کورونو ته نه وته مسلمانانو ته غیر چا پیرا غیر واچول پینزل سورج رسول سلام بهر ناسولیت. دا تاریخ ته زموږ د مشرانو او دا تاریخ ته زموږ د مسلمانانو. دا يهود ولې موږ سره ډیر دغه کې دوی ته تاریخ معلوم دی. ګوره د بدر عفوا د خیبر غزا ان شاء الله تاریخ کې براشي او سیرت کې به تاسو ورته څنګه د ذلیل شي. نو د مخ کې ورځ کې ما یو يهودي ولې هغه سره بورډ لاس کې اوچت کړي وي مسلمانانو خیبر اخرنی موقع واستاسو. ان دوی ته تاریخ معلوم دي چې زمونږ پلار نکه چې څومره ذلیل شي دي مسلمانانو په لاس باندې هغه تاریخ دوی ته معلوم دی خو زما مسلمان ته هغه تاریخ نه دی معلوم. تر مسلمان نه تاسو کوی د يهودو سره ستاسو تاریخ تیر شي ستاسو مشرانو ولا لازم کې خبرې د نصیب د تاسو کې ریال پسو کې چلیږي او ډالر پسو کې روان دي. تنه دا تاسو کو او دا تاسو کې چې خزي سره خبرې کې په ټلیفون کنه
وړو سره غب شپ لګي په ټلیفون کې نه د بدغه کې پروت دی د تدانی معلوم چې زما د مشرانو څه تاریخ دی يهودي ته معلوم دی دا تاریخ ځکه دا بورډ چې ډیر مسلمانانو لیدل نه غوي به ته پوښتنه کړي چې دې څه مطلب دی د دې څه مطلب دی چې خیبر اخرنی موقع واستاسو ډیر مسلمانانو به ته پوښتنه کړي وجه دا چې دې مسلمان ته پته نشي چې خیبر څه واقعا وا او سی چل شی او هغه يهودي ته پته ده چې خیبر کې څه شي يهود ته د پته چې زمونږ د بنو قینقاع يهود سره څه شي هغه ته پته ده چې زمونږ پلار نیکه 15 سورې په قلاګانو کې دنه ناسو غیر چا پیره دي د الله د ازمریان وراوټو او دوی کې دومره جرأت نو سره دې چې وسو کسان د دوی سره وو خجنګ به برخلک او به منی شوراوته الله سبحانه وتعالى دوی په زړونو کې ورو بچول اخر کې دنه نه بګي ومشر आवाज کو وی منګه رسول سلام ته وی منګه ستا منو چې تصفه سره کې زمنګ په باره کې منګ پیراځي زمنګ د سټونو په باره کې تصفه سره کې زمنګ د خزو زمنګ د بچو زمنګ د مالونو منګه غي ته تیاریو نور د ګیره ختمه کوي حصار ختم نو په دغه ټیم کې عبد الله بن ابي بن سلول خبيث منافق خپل رول ادا کوي منافقت راغه پر رسول صلی الله علیه وسلم پس ويا رسول الله ما فيك ما سيكا ما فيك او خمو عمله وسروکا او دغه د بنو قینقاع چې د زمنګ ملګریو د دوی د خزرج سره معاهده و او دغه په حلیفانو کې نو ځکه دغه خبره کې دوی سره پوخانه معاهده وکړه یا رسول الله ما فيك وي رسول صلی الله علیه وسلم غلیش سیونه بیا د خپل خبرو کړو یا رسول الله ما فيك دا زمونږ سره مخ کې پاتې شي دی زمونږ حلیفان او دا او د رسول سمته مخ واړو او غلیش نو دی منافق د رسول صلی الله علیه وسلم په دی غاړه کې دی سلاس واچو او خبره شروع کړ رسول صلی الله علیه وسلم پرې دماوي ما پرې ته سما پورې خط او دومره د رسول صلی الله علیه وسلم غصه ډیر شو چې د مخ کې پته لګیدا د مخ نه پته لګیدي چې غصه شو بیا ته رسول صلی الله علیه وسلم وای حکر سنی تباشی ما پریدا سره خطه په ما پوری خو هغه منافق دومره مضبوط خطه په رسول صلی الله علیه وسلم پوری هغه ته پته و چې دا نرم دی انسان دی او ته پته و چې د خبره کېو پر ون خرمنی رسول صلی الله علیه وسلم ما پریدا هغه ته قسم خوړو یا رسول الله په الله مې دي قسمی زه دا وخت پورې نه پریدم چې سو پورې ته دوی سره د عفو معامله نه کړي یا رسول الله وی سلور سو کسان په دوی کې بيد زغرو دي یعنی زغری وسره نشته نو اوس موږ دوی وجنو زغری وسره سره وسره سو کې جنگو کې نو سلور سو کسان زغری وسره نشته اصله نشته موږ دوی ته سوای 300 کسان هغه دي چې دغه سره زغری شتي قد منعوني من الاحمر والاسود دا زما ملګریو زید تور او د سپین د حملې نه بچ ساتلې ما زید قومونو د دشمنی کې زما مرسته دوی کړي د پوخا او ته دې په یو پیر به ختم کی ختم په دې خبرو پورې او به دوی وی په الله مې د قسم چې زید مصیبتونو نه یریږم کدوې ته تاسو یا رسول الله نبی عذابونو ته ګوروي دا خبره او چاته کوي پیغمبر ته کوي الله ایتونه نازل کو فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم الله بازونو کې چې بیماری دا ډیره تیزی کې دوی په ملګرتیا کې د يهودو نصارا ولي يقولون نخشى ان تصيبنا دائره من یریږي چې ته مصیبت را باندې نه شي او دغه خبره هغه عذابونه به راشي کته دوی سره په یو ځای څنګه ټول ختمه رسول سلام سبحان الله دې کې د عبد الله بن ابي خبره ومنله داغه منافق خبره ومنله چې هغه یو څو وخت شو اسلام تر نه وته وجه دا و په ډیر ځینو کې رسول سلام د منافقانو سره معامله د رفق کړي دا وجه دا چې بهر نه دشمن دانه خبر چې دا منافق دی لباس ټول سره
لباس ټول یو دی کنه او ټول نه زیات نقصان چې رسي مسلمانانو ته غم ده يهودي به رسي چې لباس سره لباس یو دی او د چې لباس یو وي نو د دنه کار خکولې شي د ډېر خطرناک دوکه ورکه ځکه ته به د سړي هغه وینو ته سم خټ کیږي چې زما په لباس کې مال دوکه راکړه په دې کې ماته څه واقع بیان کړو و یو خکار لوت خو جامې ته کې سپینې جامې چولې او پټکې ما چولې سپین نه یو مرغنه سو په ونه باندې وسره مرغیم خوا کې ناستو وی دې مرغې وته وی چې د دې سړي را دی ماته خنخ کړو ته نه د ښکار نه او ښکار لچروي ځای په دې جامو کې دغه پټکې چولې دغه سپینې جامې د ښکار ولا خدای سي نه او دې جن تلو ته ضرورت نشته بس هغه غشره واغستو وقت مرغې دی وښتو مړې کو وی بیا په دې مرغې به کیس داخل کو چې زمونږ سړی وښته وی قاضي وته چې سړی وښته دا خو د انسانانو خوراک ته وښته نه کیس په سره داخله د روزانه وجلې کی وی په دغه نه کیس می بدی داخل کو چې لباس د ښکاریانو نو راغله ښکار لا نو ته ته دوه چې ښکار لرازینو لباس ته چا چا د ښکاریانو لباس چا ځکه چې موږ دوکه کړیو نو دا خبيث منافق د اسلام په لباس کې اسلام ته نقصان رسي دا ذکر ډیر خطرناک رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره ومنله او دایوته وی چې ټول به د مدینې نه وځي خبره په دې باندې ختميږي چې ټول به د مدینې نه وځي او د شام طرف ته وځي شام د سوریه د اوسې کوم علاقه د فلسطین دي ټول ته په شام ویل کېږي ټول یو علاقه هغه طرفونو ته بوزي او رسول سم دغوینه دغوی مالونه ټول واغستو مالونه ټول واغستو او باقي کې ځان لسرب درې لندې ته واغستي او درې توري ته واغستي او درې نيزي ته واغستي او باقي غنیمتي په 500 کې سکو هغه تقسیم کو او قشانه به صحابه کرامو تقسیم ترتیم کې ایمانی واقعه ده عباده بن الصامت رضی الله عنه عباده بن الصامت رضی الله عنه د دم د يهودو سره یعنی معاهده او ملګرتیا وسره او د ډیرو يهودو بګې د ذمہواری اغستیو خو چې څنګه ته پته ولګي دا ګوردا فرق دی په مؤمن او منافق کې عبد الله بن ابي خطر چې رسول سم دوی سکی معاف او چې څنګه ته پته ولګي دا راغه پر رسول سم چې یا رسول الله کې سټونه دیوال نو ماته وځي به تی وا يهودي کو ته چوي دا موږ ستاسو ملګری او موږ هغه الله او د الله د رسول په مخ کې به د چا ملګرتیا او د قصې نه چلی او چې کله رسول صلی الله علیه وسلم امر وکړي وزیر بهر ته نو دبوي د سر نه دي یو نو دي کوه ورته گزارو زو دي نو محبت د الله د پاره او دشمنی د الله د پاره د دینه بعد یو غزا راغلی و او یو منټ پاتې دي کله به کې پوره شو بیانول پوره به کوی مختصر خبره ده او هغه ته وی غزوه السويق غزا د سويق او د سويق په عربی کې د ستوانو ته وی چې په وبو کې سړی مېده کې یا په غړو کې خوري دته غزوه السويق وی ولې وته وی هغه به تاسو ان شاء الله واوري صفوان ابن امیہ په کوم ځای کې دی تذکرہ مولا اوریدلې چیرته ها مکه کې او کوشش دا کوي چې د مسلمانانو نه بدل واخلي اغم لګیا دي يهودم لګیا دي منافقانم لګیا دي خو په دې ټولو کې خطرناک انسان ابو سفیان رضی الله عنه هغه به دې ښکارا عملې نه کول نه به ښکارا چاته وی چې دې کوم زده کو ورسته به مسلمان شي دی او دا د معاویه رضی الله عنه پلار ابو سفیان بشپاورز دې سوچ کو چې زب څنګه بدل اخلمه دا هغه مشرانو چې هغه وجلې شوی د بدر په غزا کې په دغه سوچ کې وو او دا قسم خوړلې
وی چې سو پورې ما د مسلمانانو سره جنگ نه کړو مخامخ شي ورته نه ما دا وخت پورې به زه د جنابت غسل نه کوم. یعنی مطلب دی چې زه به د خزي سره کورواله نه کوم. دین دا فائدہ مروته چې مشرکانو کې یو دا خصيفتو د ابراهيم عليه السلام د دین نبوي کې پاتې شو چې هغه به د جنابت غسل دا وکاو. نو هغه د قسم خورلو چې سو پورې ما جنگ نه کړی دی مسلمانانو سره زبدا وخت پورې خپل خې سره کورواله نه کوم. نو ته قسم پوره کو. دیمه فائدې دار وته چې هغه به قسمونه خورو د الله په نوم باندې خدای چې شرک به کو کله کله به د غیر الله په نوم قسمونه خورو. نو د سې جلو کو 200 کسانی تیار کو 200 او یک دم وروته د مکینه بالکل پټ یو وادي ته رانیږدې شو مدینه ته خوا کې او وادي چې کله ووړدو الته یو غر راځي غر ته ویل کېږي ثیب غر د بالکل مدینه ته نږدې دی. د مدینه او د دې په منځ کې تقریبا 12 میله فاصله. نو د دې غرب په لمن کې دغه ځای کې کوشو خو एकदम حمله نشو کولای په مدینه باندې ښکارا ځکه چې په مدینه باندې څنګه ښکارا حمله تکيو الته دغوی تاریخ او دغوی زور ته ولیدو د بدر په میدان کې او دغه نه بعدو یو غزا وشو چې راي تذکره مخ کې شو. به دویمه غزا کومه وشو د يهودو سره بنو قینقاع سره. نه ټول اخبار خو هغه ته معلوم نه اچانک حمله ښکارا حمله نشو کولای. نو سې چلیو کو مدینه ته ورننه وته پټ. نو د بنو نذیر يهودو چې کوم مشرو سلام ابن مشکم دغه سره ملاو شو ملاقات وسرو کو ډې پټ او د يهودو وزیر خزانه و. سلام د يهودو سو وزیر خزانه نو دغه سره ملاو شو. خدغه مخکې دغه سره ملاو دو حوی ابن اخطب سره دم د يهودو مشر دغه سره ملاو دو وره وته وټکو هغه چې سوري کیو کته چې دغه ولاړ ابو سفیان نو د یری نه پسې دغه بیا بنکو او ته یو سورز مخ کې يهود کم شرمېدلی ته بیا زما غمو یری خپل کار کوزه. نو دلال په سلام ابن مشکم پسې چې هغه د يهود وزیر خزانه او د بنو نذیر مشر دغه سره ملاو شو وسره کېناستو هغه په شراب مسکل او دې ټول دوانو یو بل تر شپې خبرې وکړي. هغه مسلمانان په دې حل کې دي حل کې ټول خبرې دل ورکو. څنګه چې دا شپه د تیر شو نو یو څو کسان ولېګل او غوي عملو کړ د مدینه په علاقه باندې چې هغه ته عرید ویل کی. د مدینه ته بالکل نږدې علاقه ده عرید. نه هغه علاقه کې باغونه د صحابه کرام هغه باغونه ول ټول وسېزل او ونی کجوري ارسه ول وسېزل او صرف پکې یو کس الته انصاری نور پکې څوک نو یو انصاری پکې یو دغه ملګری هغه دوانه مړ هغه مړکړو بیا مکې ته واپس روان شو. خچ مکې ته واپس زینو فائدې دې څه شو کې دې شي یو جواب دی قسم پورا کوي دیم بل فائدہ بګشتي. مسلمانانو ته خبر ورکول چې مونږ غره ودنی یو وخت برازي د غټ جنگ اوس غټ جنگ نشو کوله خو وخت برازي د غټ جنگ او دې شو چې جنگ د احد راغی کنه وای کوم د ابو سفیان مشر رسول صلی الله علیه وسلم خبر شو چې څنګه خبر شو د ځان سره ملګری کړو مرګری روان کړو ورغه په دې پس. نو ابو سفیان درته چې پته ولګی چې مسلمانان په موږ پس روان دي نو دی اسونو له خمنډ ور کړو کم ستوان چې د ځان سره راوړي هغه په لارو کې څه کړو هغه گزار کړو. خډیر خوراکي د ځان سره راوړو سم خوراکي د ځان سره راوړو هغه ټول په لارو کې گزار کړو. کله چې رسول سلام قدر علاقه ته ورسېلو نو چې کته دوی نو ټول تختیدلو. نو رسول صلی الله علیه وسلم دا غزینه را واپس شو او دوی چې په لار کې څه گزار کړیو هغه ټولي ته واپس راو هغه ته واغست. نو چې واغست دې غزا ته ځکه ویل کی غزوه السويق او دا د ذوالحجې په میاشت کې واقع شوه او د هجرت دویم کالو یعنی د بدر د غزا نه څو میاشتې وروسته 2 میاشتې. او سبحان الله د رسول صلی الله علیه وسلم د تاریخ ګوري ټول په دې غزاګانو به جنگونو کې تیر شوی دی د اسلام لپاره
دي مسلمانانو لپاره او د دې لپاره چې الله سبحانه وتعالى خبر زور ورشي او د دې لپاره چې دا مخلوق الله د جهنم نه بچ کې او جنت ته نه باسي. او په دې غزا کې رسول صلی الله علیه وسلم په مدینه باندې چې دینو ابو لبابه ابن عبد المنذر رضی الله عنه هغه مشر کړو. په دې باندې به اکتفا وکړو ان شاء الله پر روان درس کې به غزوه ذی امر دم یو غزا په خشي و دینه بعد چې دا غزا سوا او سبق شي هغه به ذکر وکړو. به رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه کسان لګلو د کعب ابن الاشرف يهودي د مردارولو لپاره څنګه مردار کړو په ست طریقې وجلو ټول خبرې به ان شاء الله پر روان درسونو کې کوو. الله سبحانه وتعالى دې مونږه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کی او الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي چې مونږه په هغه طریقه باندې عمل کو په هغه طریقه روان شو کوم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو او څنګه چې الله سبحانه وتعالى موږ په دې مبارک جمعات کې وځي کړو د شان دی الله موږ او څوک چې درس اوري څوک چې ګوري الله دې موږ ټول په جنت الفردوس کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یوځي کې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.